وخت تیرېده دا هلک یې په دې کې راګیر کړو چې زه تا سره واده کوم او زما تا سره زړه نه مینه را او دا نور خلک په ټیک ټاک کې چې کم ناست یو ما ته ګفټونه کوي دا زه یې صرف استعمالوم او ما ته خو د هغه هر څه معلوم مکمل هر څه معلوم وخت تیرېده د هلک بیا ما ته زنګ ووهو چې کله ما ته زنګ ووهو وصاله دا خبره ډېره درنه ده او دې ځای کې ما ته رښتیا ووایه ګوره چې چې زه دوکه شم او د هلک ورله 1 کروڑ روپۍ لېږلې 1 کروڑ روپۍ نقد کیش قسم بالله کو دروغ درته وایم 1 کروڑ مالک مې څوک راورېږي که نه ډوبه شم دا خبره حقیقت ته په دې کې ګوره زه یو خبره در وکړم قسم بالله چې هلک په دروازه کې مخامخ کېنوم زما په دې لایف کې به ناسته وي بیا مې ورته وویې چې مې د ګفټینګ د نه منې کوم خو ګوره پیسې ورنه کړې د دې واده شوی دی چې تحقیقات یې وکړو پروف ثبوت هر یو شیز مو ورکړه کس ما داسې ځان وخه ما ته ناستو داسې ځان وخه داسې ځان و په دواړو لاسونو یې ځان و هغه الرېډي 40 لک روپۍ ورکړی وې ماله وصاله چا 1 لاک براده کړی الله دې په شرم وشرموي دا خلک ګړیا ته خو زما 1 کروڑ واپس کا ټیک ټاک قسم دې ملګرو زه په دې ماراتو کې ناست یم خو زه چېرته په پاکستان کې د دې ټولو کرته اته چې نه کې په دې ټیک ټاک کې د سری چې ګفټینګ ورته کوي خو ګوره د ټکې اعتبار به ونه کې پیسې ورته ونه لګي هغې کې یو ګوډي هم ده دلته خلک کمنټ کوي وصال نشه کېدی دا په سر مې درد دی چې مسکین بیا اوقات ستاسو نیت ته نه یم کېنه ته ګوډیا کې ایټیټیوډ د ټولې ښځینې چې کله مېرمن کوشې دا شی وویني که نه نو رنګ بدلی جینۍ ستا په کومه غیړو منډه ما خو به رنګ بدل کړی دی څونه ټایم ته زما سره ایډ کې که تاسو مې مرضي کړې چې تا سره ګیم کې ما جینۍ مثال چې کوم دی که نه دا د تاش تپتو په شان دی داسې یې وله داسې د جینکو مثال وصاله نن نه پس به زه خپل رنګ ښیم ستا په کومه غیړو منډم تو غول خورک به زه به تا سره نه پس خپل رنګ ښیم زه ما خبرې ته وګوره بیا ډبلیو دلته کې راغی مننه راجو ګوره سړی په خیم دی بره نه بابا مه کوو ګیندر خېجم در ته ما سره خبرې کوه چې سیټ ته دې وکتل بیا ټولل به داسې به داسې به نه ګورو زما په انداري سے دا سپور دی ډیر د څه کتل کو کار لګي د ریچارج کېده زه له تا ما پسې خبرې موبایل ته نه ګورم ما موبایل دارې بند دی چپ چپ ډبلیو ما پسې راوي ته تا ما پسې مثال تا ما پسې نه مې نه ګورم هغه ځکه نه ګورم خلک پسې خبرې کوي دا څه وي ورته طارق جمیل پسې عمران خان پسې خبرې کوي خبره وره عثمان خان نغلی خبرې کېږي پرې خوش چا ایجے ایجے او ما ته نشته پته هغه چې په 1 تاریخ باندې به زه ریل لایو راځم وخت درانی او دغه گیم پلی کړو چنګو نو درانی ورته ایکټینګ کولو چې لالا بلا هغه ایکټینګ کولو چې لالا د سلو برابرې لالا د لالا ټیک ټاک کې ستا پنشمنت راځي ستا پنشمنت به د خرې سره راځي رجنه د پر څه کې زبر راځي دلته بالکل اوکې چې په دغه وینسټ کې جوړ ریل کی سره ته کوم باندې ټیک ټاک ریل کی سره ته کوم اکاس په دما باندې لایک کې موجود ویل کدا کیسه کوم خبرېږي به ما ته ما ډېر صبر ولې زما بیا میسج ګورا کینګ وایا زما یو ملګری ډبل کلو کې ډبل کلو کې ډبل کلو کې ډبل کلو کې 10 ګلاب اور سره وره زره ریل کیسه کوم زما یو ملګری هغه په دنیا باندې په دې ټیک ټاک کې صحیح شو نو هغه راغی ما یو سوره دی بعد راغی ما پسې ما پسې راغی نو ما ورته دا خبره نه کوله چې اکثر دا کسان وی دا لړ شي هغه جینۍ ته خبره وکړي ما ته وی سره د جینۍ څنګه مې د جینۍ سره زما هېڅ خبره نشته چې څنګه ده او څنګه نه ده مې ده ته نیم خبر که نه ما یې پرېږده چې لګیا یي په ټیک ټاک کې به د جینکو طرفداري نه کوي په دې باندې سړی ډېر سپک ښکاري بیکوز هغه زما ډېر ټایم نه ښه فرینډ دی ښه فرینډ دی ډبل جینۍ په سر نه ځي ډبل جینۍ په سر نه ځي درنې خبرې ډبل جینۍ په سر هغه فلم نه ځي اته یو دغه یو شعر ضمیر خان ضمیر یو شعر دی وی داسې ځان جوړ کړه چې په خپله د دوا قابل چې وي هغه بسې سړی چې په سواد د چا دوا غواړي داسې ځان جوړ کړه چې په خپله تعالی خلک راشي چې ته خلکو پسې ګرځې هغسې سړی نه وي اورې کیسه داسې ده
دا 15000 دي کنه د سری زما خو د په سر 15000 سکور دی پنشمنت کوا ما یو 0 د سره د خپل واچو کو څنګه زیر مونږ دا دی پرې واچولا ملګر دا ریکارډینګ کراواله اپلوډ کړي ګړیا زما پنشمنت راغله دی ګړیا زما پنشمنت راغله ډبلیو دا څه کله د پنشمنت راغله ګایز ټول مګری ډبل ټیپ وګه مثال ګیلمنه چې مخکې څنګه واخو چې کوم دین اوس ختم شي او اوس هغه خپل ژوندۍ تیری مثال ګړیا ډېر خجینه د قربان